دا یو ورو سوال کړی دی و چې یو سړی جومات کي او د نسوارو د پوڼۍ جیب کي نو دې سره دا مونځ کېږي او که نه د نږدې وخته پورې به د مشرانو دا کار کو چې نسوارو پوڼۍ به کوم ځای کې ایښوده بهر دې سپلو کې به یې ایښوده او عجیبه خبره ده چې سپلو کې پراته او بیا سړی وځي هغه سپلو نه یې راولي او بیا ترې چونډۍ ولګوي یعنې ځای معلوم دی چې د دې ځای کوم ځای کې دی پیزارو کې دی د پیزارو نه د شعر اوچت کو کوم ځای کې کېښو خوله کې یې ور واچو نو دا په بعضو یعنې کېدای شي بعضو علاقو کې اوس هم دا دغه بعضو به دا احتراما دا کار کوي چې دا شی ګنده شی دی دننه یې مه وړئ بیا دغه سړی تا سره په دې کې مناظره هم شروع کوي دا حرام نه دی ګورئ نو عجیبه خبره ده حرام نه دی او ته یې ایښودي کوم ځای کې و په پیزارو کې دې ایښودي نو دا څنګه حلال دی چې ته یې دننه نشي راوړی الغرض موږ به علمي جواب د دې وکړو دا نسوار سیګرټ یا بله داسې نشه چې هغه د پاڼو نه جوړېږي او د بعضو داسې څیزونو نه یقیني خبره ده موږ دلته د دې د حرمت او د حلت خبره نه کوو دا حرام ځکه چې هر نشه په شریعت کې څه ده حرام خو دا قانون یاد کې هر حرام شی پلیت نه وي هر حرام شی پلیت نه یو ګوره موږ په خوله باندې وایو چې دا نسوار څښا شی دی پلیت یو هغه شی چې هغه داسې پلیت چې ستا په کپړه ولګي هغې سره مونځ نه کېږي دې کې او دې کې فرق یې ګوره یو په خوله باندې خلک وایي پلانی شی مړه څښا شی دی که نه یعنې طبیعت د انسان دا څښا ګڼي خو که دغه شی ستا په بدن ولګي لکه اوس راشه دی له دا زهر چې دی دا حلال دی که حرام دی حرام دی پلیت دی که پاک دی څنګه پلیت دی نو ما تاسو سره ساعت مخکې دا وایي چې هر لازم نه چې هر حرام شی به صحیح پلیت وي نه دی پلیت لکه یو سړی دی زهر یې جیب کې پراته دی او لمونځ کوي لمونځ یې کېږي ولې ځکه چې دا زهر څه دي پلیت نه دی پاک دی اگر که حرام دی نو دا قانون یاد کې ډېرې مسلې به ته حل شي هر حرام شی پلیت نه وي هغه پلیت زیم کوم چې پلیت شرع کې استعمالیږي یو خو پلیت ته خولې دی لکه هغسې موږ عامو خبرو کوو چې وایي نسوار څښا شی دی هغه څښا شي مطلب دا نه دی لکه اوس یو سړی دی جومات ته راننوته او د ډېرو د ګوتې به نسوارو نه څښایي که نه نو که چېرته موږ دا هغه پلیت کو چې شریعت څه ته پلیت وایي نو بیا خو دې سره مونځ نه کېږي ځکه چې په ګوتو یې څه لګېدلي په ګوتو یې نسوار لګېدلي او نسوار څه دي پلیت که موږ وایو چې نسوار حرام دي پلیت نه دي دغه درجه کې او په ګوتو یې لږ نسوار لګېدلي دي مونځ یې کېږي که نه کېږي مونځ یې کېږي او بالکل یا داسې وایي چې بېلمازه نه دي خو نه د هغې نه واضحه خبره چې موږ دا وایو چې دا پلیت دي که نه دي ځکه چې هر هغه شی چې ستا بدن سره لګېدلی او هغه پلیت وي په کپړو باندې پلیتوالی درې قسمه خبرو صفایي خیال به ساتي په منځ کې د بدن د کپړو او د زی او کپړه او بدن چې په دې باندې کې سم شی پلیت وي نو ستا مونځ نه کېږي ته خبرې او دا نسوار چې دي یا سیګرټ ډبی شو نو دا حرام دي خو نجس نه دي نجس نه دي پلیت نه دي او دا هم قانون یاد کړئ ښه دا بل قانون هر پلیت شی حرام دی نو قانون څه شو دوه خبرې شو هر حرام پلیت نه دی او هر پلیت حرام دی پوه شوئ که نه هر نجس شی څه شی دی حرام دی او هر حرام شی نجس نه دی لکه شراب والا شرابو کې د علماو اختلاف دی چې دا پلیت دي که نه دي اگر که تحقیقي قول دی چې دا پلیت نه دي اوس حرام دي خو پلیت نه دي حرام دي خو پلیت نه دي نو پوه شوئ په دې مسله که نه نو چې چا په جیبو کې نسوار ډبی پروت دي مونځ یې کېږي که نه کېږي مونځ یې کېږي ځکه چې داسې نجس شی جومات ته نه دی راوړی نه په بدن سره نه کپړه باندې نجس شی لګېدلی دی دومره چې یو ګنده شی راوړی دی او دې دوو ټکو کې فرق دی یو ګنده او یو پلیت دې کې فرق
نجس او سخا دي کې به فرق کړي لکه اوس یو عالم بیان کړي دا وایي چې مړه نسوار سخا شی دی نو سخا خو دی او یا داسې وایي چېرې نسوار نجس دي فرق به یې دی که او که نه دا چې ورته نجس وایي د ده مسله ګوره بیا جدا ده او دا چې ورته سخا وایي د ده خبره جدا ده والله اعلم